السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو سي. یوې پاکستاني رسنۍ د شاهد افریدي څخه د نوین الحق په اړه پوښتنه کړې ده. شاهد افریدي هم په خندا جواب ورته ویلی دی. دا چې نور یې څه ورته ویلی دي، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. شاهد افریدي د یوې پاکستاني رسنۍ سره د نوین الحق په اړه غږېدلی دی او خبریال ورڅخه پوښتنه کوي چې ښاغلی افریدي بار بار د نوین الحق دغه بدتمیزي په هر لیک کې څنګه ارزوي. شاهد افریدي په خندا جواب ویلی دی او اول خو مو دا د بدتمیزي کلمه برته واخلئ. نوین الحق بدتمیزه نسي کېدلی. نوین چې زه تر کومه پیژنم هغه ښه هلک دی چې ورګرم نسي. فکر نه کوم چې هغه دې در باندې ملامت سي. هغه ډېر حرام دی. څه چې ورسپارل کېږي همهغه کار سره کار لري، خو که پرې ملامت شوې هغه ته مخامخ توهین کوي نو بیا د هغه صبر حوصله هم نه لري چې په ټوله کې هر پښتون لوبغاړی همداسې دوی ته تر هر څه د ځان او وطن عزت مهم دی. بلخوا نوین الحق هم په یوه تازه مرکه کې وایي چې زه IPL ته د لوبو کولو لپاره راغلی یم، نه د دې لپاره چې سپکاوی راته وسي. تر هر څه ماته خپل عزت او خپل مقام مهم دی. کرکټ د سولې اخلاقو لوبه ده، خو کله چې یو سپورټمین یا کرکټر راته توهین کوي زه دا حوصله نه لرم چې صبر وکړم، بلکې سمدستي به ځواب ورکړم. مکافات نه غواړم، بلکې عزت او خپل افغانیت ساتل غواړم. ملي مینه او ملاتړ. د نوین په ملاتړ د پرون شپې راهیسې په خواله رسنیو ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک افغان ملت 6,96,000 ځلې د نوین نوم سرچ کړی دی او په ملاتړ یې ننګ او پوسټونه کړي دي چې دا په حقیقت کې یوه لویه مینه او محبت دی د خپلو اتلانو سره. که په هر څه کې دومره ژمن او یوه خوله وای نو موږ به د نړۍ د سیالانو نه مخکې وای. د اسیا جام لوبډلې په ګروپونو وویشل شوې. اول ګروپ کې پاکستان، هندوستان او نیپال، دویم ګروپ کې افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش دي. اسیا جام د سپتمبر په میاشت کې په عربي اماراتو کې د پاکستان په کوربتوب پیلیږي. نیپال د 2023 کال اسیا جام ته لار وموندل او له پاکستان او هند سره به په یو ګروپ کې لوبې وکړي. تېره شپه په IPL کې یوه بله زبردسته خوندوره لوبه ترسره سوه. دغه لوبه د ډیلي کیپټلز او ګجرات ټاینټس لوبډلو ترمنځ ترسره سول. ډیلي کیپټلز لوبډلې وکولی سول چې دغه لوبه په 5 منډو وګټي. د ګجرات لپاره بیا راشد خان او نور احمد لکنوال زبردسته بالنګ نندارې ته وړاندې کړ. نور احمد لکنوال که څه هم ویکټ ترلاسه نه کړه، خو په 4 اورونو کې 60 منډې ورکړې. ډېر زبردست بهترینه بالنګ یې ترسره کړ چې د راشد خان وروسته نور احمد لکنوال په IPL کې ډېر ښه ځلیږي. راشد خان هم ډېر زبردسته بالنګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، یوه ویکټ یې ترلاسه کړه. راشد خان که څه هم په دې وروستیو کې په IPL کې ډېر ټکېږي یا د ده سر لوبغاړي بلد سوي دي، خو دی به بیا راستنېږي، بیا به هم ښه بالنګ ترسره کوي. تېره شپه یې هم ډېر خوندور بالنګ ترسره کړی دی د خپلې لوبډلې په ګټه. په وروستیو اورونو کې راشد خان په دې تمه توپخنې ته راوستل څو چې دی به چټکه لوبه ترسره کړي، ځکه منډې ډېرې پاتې وې، توپونه کم پاته وه. هاردیک پانډیا هم ښه لوبه ترسره کړې وه، خو نه هم هاردیک پانډیا نه راشد خان وتوانېدی چې خپله لوبډله تر بریا ورسوي. هاردیک پانډیا ډېر سیټ و، بیا هم ونه توانېدی چې خپله لوبډله بریالی کړي. راشد خان بیا یوازې په 2 توپونو 3 منډې جوړې کړې. ګجرات دغه لوبه په 5 منډو وبایلل. نور احمد د تېرې شپې لوبې وروسته وایي د سوریا کمار په شان لوبغاړي ویکټ اخیستل مې لوی ارمان و. غواړم چې لا ښه بالر سم او په راتلونکي کې د غټو لوبغاړو لکه ویرات کوهلي ویکټ هم واخلم.